زه د دیر یم او باجوړ ته زه څنګه نه راتلم. باجوړ خلک چې دي هغې ته موقع پکار دي، نور هغې په آرټ هم پوهېږي، په کلچر هم پوهېږي، د دې نه راوتي دي. علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، تاسو ګورئ ډیلی باجوړ او زه یم ستاسو کوربه میا وقاص احمد. قدرمنو کتونکو، باجوړ کې موجود یو په څنګ کې راسره تاسو ګورئ پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي صاحب باجوړ ته راغلي دي. یو شمېر پوښتنې د کوم موږ سره اوسي ټول وړاندې خو بشه ډېر زیات هرکلی ته باجوړ ته په راتلو باندې. ډېره مننه وقاص صاحب، الله دې خوشحاله لره او زه ډېر خوشحاله یم نن په باجوړ کې په وجود یم په ښار کې. هلته کې ډېره ښایسته مشاعره وشوه، د آرټ ډېر ښایسته نمایش دې را جوړ کړی دی. نو زه ګڼم چې د دې قسمه نمایشونو را جوړول، د دې قسمه غونډو کولو له د علاقې ته د ځوانانو ته ډېره فایده رسي او د دوی په بحالۍ کې، د دوی په بیرته راژوندي کېدو کې، د دوی په بیرته فعال کېدو کې د دې ډېر لوی کردار کېدی شي. او دا خلک به د کلچر په وسیله باندې بیرته راژوندي کېږي. دلته چې څومره ډېر کلچرل اکټیویټیز کېږي هغومره به فایده وي، او چې په هر ښار کې، په هر کلي کې، په هر علاقه کې وشي، نو دې سره به زموږ بچي بیرته را بیدار شي او هغوی به سبق هم ښه ووایي، د هغې تربیت به هم ښه وشي، د خپل کلچر نه به هم خبر شي، د خپل تاریخ نه، د خپل آرټ نه، د خپل ادب نه به هم. زه د دیر یم او باجوړ ته زه څنګه نه راتلم. زه باجوړ ته ډېر زیات راغلی یم. ما دلته ډېر دوستانو مړ دی او د هغې نه پس مته نور دوستان مې هم شته. نو زه راځم وخت په وخت باندې، خو دا سړک څه ورځې خراب و نو نه راتلم. اوس خو سړک زما خیال دی چې دواړه طرف ته ښه شوی دی. باجوړ خلک عوام دې څنګه وکړه، ادب ذوق دي که نه؟ د باجوړ خلک ډېر ادب ذوق دي. تاسو ګورئ د ادب ذوق د دې له اندازه لګوئ تاسو چې په مشاعره کې غلي ناسو، موسیقي غلي اورېده، د آرټ په نمایش کې ټول ګرځي، کله یو ته ګوري کله بل ته ګوري، ټول مطلب چې په هغې کې فنپارې لګېدلې دي. زمونږ د انډسټري پکې ډېر ښه څیزونه لګېدلي دي، په هغې کې پکولونه دي، په هغې کې څادرونه دي، په هغې کې جامې دي، په هغې کې پیزارونه دي، د خوراک څیزونه دي، د آرټ یو ترکاڼ پکې ډېر کمال کړی دی چې هغه ډېر ښکلي ښکلي ودانۍ جوړې کړي دي او په هغې نه مطلب مینار پاکستان او باب خیبر او دا جوړ کړي دي. نو زه ګڼم چې د باجوړ خلک چې دي هغې ته موقع پکار دي، نور هغې په آرټ هم پوهېږي، په کلچر هم پوهېږي، د دې نه راوتي دي. دا اجرا، دا جومات، دا جرګه، دا خو زمونږ اصل شی دی که نه. نو مونږ د دغې نه راوتي خلک یو او د دې نه هر څه نه خبردار خلک یو. خو زمونږ راتلونکی نسل چې دی هغه چونکې نه دی خبر، نو هغه خبرول غواړي. 40 کاله جنګ تېر شو په افغانستان او زمونږ سیمه ورسره پکې وسوځېده، ځکه چې هغې به دې خوا راتله او مطلب حالات مونږ ته هم خرابېده. نو شکر الحمدلله چې اوس حالات ښه طرف ته روان دي. الله دې وکړي چې امن وي او دغسې چې امن وي نو غونډې به کېږي، ډېر خوند به کوي. ډېره مننه ستاسو. ښه ده.